شروع کوم په نامه د خالق کائنات چې بخښونکی او مهربانه دی. د مقالې نه مخکې زه لږ د باچا خان چیر تعارف کوم تاسو سره چې په عبدالولي خان پوهنتون کې باچا خان چیر جوړ شوی و 3-4 کاله مخکې. هغه مونږه د هایبرنیشن چې څه ورته وایي هایبرنیشن نه مو ایست راجمدیم کو. زه د هغې ړومبی سیکرټري یم. زه فخر کوم د باچا خان د یو پیروکار په حیثیت باندې او مونږ هغې کې فلحال 10 ټیمز منظور کړل. زه د هغې تاسو ته لږه پېژندګلو کوم چې مونږ څه څه هغې کې کوو. اولنی کار چې دی هغه مونږ هغې کې دا کوو چې په باچا خان یو ډاکومنټري جوړو. د بده مرغه په باچا خان چې څونه ډاکومنټریز جوړ دي نو هغه مونږ نه دي جوړ کړی. هغه یا په هندوستان کې جوړ شوي دي یا افغانستان کې جوړ شوي دي. نو هغې چې کوم لوک ورکوي نو هغه د هغې وي. نو مونږ لومبی کار دا کوو او خصوصي طور باندې ما خپله په باچا خان باندې فخریه زه دا وایم چې ما باچا خان باندې پی ایچ ډي وکړه او ما باچا خان په تعلیمي خدمات او فلسفه باندې پی ایچ ډي وکړه. نو ما 6 کاله کې دا مکمل کړه. هندوستان ته لاړم، افغانستان ته لاړم، برطانیې ته لاړم، ټول ریکارډونه مې راغونډ کړل او ان شاء الله تعالی د باچا خان چیر لاندې مونږ هغه اوس چاپ کوو. 1000 کاپۍ د هغې چاپ کوو او مفت به یې په دې ټولو لایبرریو کې خپروو. دریم کار چې مونږ کوم کوو هغه دا دی چې پښتون میګزین د کال 1928 نه واله د کال 1900 اګست کال 1940 کې د اخیری کاپي راوته وه. نو ما چې به کله تحقیق کو نو دا خو یا خلکو سره ځان له پرتې دي یا چاله ورکوي نه او یا دا وایي چې که دا مونږ چاله ورکو نو د تاریخ نه به خلک خبر شي. نو ما پر خپل تحقیق کې هغه ټولې راغونډې کړې. دا 220 کاپۍ دي او په دې ما 6 کاله واخیستل. نو د باچا خان چیر د لاندې مونږ هغه چاپ کوو دوباره چاپ کوو د یو کال او د هغې د هر یو کال 1000 کاپۍ چاپ کوو او هغه لایبرریانو ته مفت ورکوو. چې ظاهره خبره دا ده چې ما کله خپله تحقیق کوم د کتابونو نه څونه کتابونه چې لیکلي شوي دي ستاسو لومبني 6 کتابه په باچا خان او په خدای خدمتګار مومنټ چې لیکلي شوي دي نو هغه بهرني دي د ټنډولکر نه راواله تر د مکلیکا بنرجي پورې. نو مونږ وایو چې دا څه په دغه رسالو کې پراته دي هغه اصلي تاریخ دی. خو هغه چا سره دی یا چا سره یو رساله ده چا سره 2 دي چا سره 3 دي. نو که څوک د لومبني قسط نه دی خبر شوی هغه دویم وګوري چا چې دویم وکتې د هغه د دریم نه خبر. نو مونږ دغه ټولې کاپیانې د باچا خان چیر لاندې اوس چاپ کوو او انشاءالله تاسو به زر ده ووینئ چې مونږه هغه 1000 کاپۍ د یو کال د کال 1928 بیا کله چې حکومت په کال 1940 کې راغلی دی یا په 19 کې راغلی دی نو بیا دا به په میاشت کې 3 ځله چاپ کېدی. نو بیا داسې شوي دي چې دا د دې اشاعت زیات شوي دی. نو 100 کالونو کې به دا وړې کاپۍ وي څه به ډېرې وي خو مونږ هغه دوباره انشاءالله بالکل اوریجنل هغه شکل کې پبلش کوو. دریم چې مونږ کوم کار کوو نو هغه مونږ دا کوو بلکې څلورم چې د باچا خان چیر د لاندې مونږ یو ویب سایټ جوړو. تر اوسه پورې مونږ سره په عبدالولي خان پوهنتون کې داسې مشین دی چې زه وایم په پاکستان کې دا بل ځای کې نشته چې هغه مونږ له په یو ورځ کې 1 لاک کتابونه سیډي ته اچولی شي یو ورځ کې. نو په باچا خان باندې چې څومره لټریچر اوسه پورې اویلیبل دی یا هغه کتاب دلته یو که په بل ځای کې دی هغه مونږ په ویب سایټ باندې اچوو. هغه هر یو کتاب په ویب سایټ باندې اچوو چې هغه د هغې اکسس خلکو ته وي چې خلک د دې تاریخ نه خبر شي چې وایي دا څه. لکه ما ته چې کله زه بده مرغه دا وایم کله چې ما ته ځلان صاحب ده ووایي چې په بابړه باندې نو په بابړه باندې چې د عبدالمالک فدا صاحب دا یو مضمون دا یو نظم د دې نه علاوه چا د سترګو لیدلی حال دا نه دي لیکلی. هر څه کمی چې هر څه چې بل مونږ دا کار کوو چې د باچا خان چیر د لاندې مونږه پښتو سانګ هلته شروع کړه. په عبدالولي خان پوهنتون کې مونږ پښتو سانګ شروع کړه. خلکو به دا ګیله کوله چې د عبدالولي خان په نوم باندې یونیورسټي ده په دې کې 22 سانګې شته د پښتو سانګ پکې نشته. نو مونږ انشاءالله تعالی
په سپتمبر کې د پښتو څانګه شروع کوو او د هغې وي سي صاحب زه ډېر مشکور یم چې د هغې سربراهي یا مشري هم ماله راکړه. نو زه پښتو څانګه هم شروع کوم، باچا خان چیر هم شروع کوم او زه تاسو سره دا واده کوم چې که انشاءالله را روان ځله مونږ د بابړې فنکشن کوو نو زه یو ام فل طالب علم لګیا کوم او د بابړې په واقع باندې مونږ ځان له تحقیق کوو. افسوس دا دی چې که چېرې مونږ کتابونه لټو نو مونږ سره داسې کتاب ملاویږي په بابړه باندې هغه هم چې لیکي دا یو پروفیسر لیکلی دی خو چې هغه لیکي نو هغه هم سرکاري ډاکومنټ راواخلي او هغه وایي چې په دې کې 15 کسان شهیدان شو. ځکه چې اتنټیسټي نه قایمېږي د دې نه بغیر چې زه سرکاري ډاکومنټ راوالم. نو ولې نه موږ په دې ځان له تحقیق وکړو او هغه تحقیق چې موږ په بابړه وکړو ځان له په دې یو کس لګیا کوم د ام فل سټوډنټ لګیا کوم او ان شاء الله تعالی چې نیکسټ موږ ان شاء الله دا کوو د بابړې واقع کوو نو موږ به دا تحقیق کړی می او فوراً به چاپ کوو چې خلک خبر شي چې لکه زه یو ریسرچر زه لګیا یم ماته په مواد نه ملاویږي نو زه به یو عام سړی عام وګړی یا د پارټۍ ملګري یا د سوچ د فکر انټلیکچوال خلک چې دي هغوی به زه څنګه مایله کوم چې بابړه کې څه شو. بهرحال دا خو لږ د باچا خان چیر دغه وه تعارف و. زه اوس خپلې مقالې له راځم. مقالې عنوان مونږ همدغې خیري چې بابړه د پښتنو کربلا. دا زما د مقاله دوو برخو کې مشتمله ده. اولنۍ برخه کې د بابړې د واقعې پس منظر بیانوم او دویمه برخه کې د دې کربلای ثاني سترګو لیدلي حالات. لومبۍ برخه داسې ده چې راځي چې لږ وګورو چې د بابړې د واقعې اصلي پس منظر څه یو منتخب حکومت ختمول او غیر جمهوري طریقه باندې د یو جلاد حکومت جوړول د بابړې د واقعې اولنۍ کړی وه. دا هغه لومبۍ سټپ و د بابړې چې دا حکومت د قیوم خان جوړېدل. په فروری کال 1946 کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو شو. 50 سیټونو کې 13 خدای خدمتګار وګټل او د ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو. اصلاحات شروع شو. څه شروع وو چې کړکېچنو سترګو دا دومره عوامي خدمت ونزغملی شو او سازشونه شروع شو. د پاکستان د ازادۍ نه پس باید چې دا منتخب عوامي حکومت جاری وي. ولې په ډاکټر خان صاحب دا تور ولګول شو چې د پاکستان د بیرغ اوچتولو غونډه کې ډاکټر خان صاحب د شرکت نه انکار وکړو. تاسو چې ډیسیژن وګورئ د حکومت د ختمولو په هغې کې دا لیکلي دي چې چونکې فلیګ سرمني چې وه د پاکستان په هغې کې د انکار وکړو نو د دې وجې نه موږ د حکومت ختمو. زه بیا اوس تاسو لږ تاریخ نه شاته بوځم. د پاکستان د بیرغ اوچتولو غونډه کې ډاکټر خان صاحب د شرکت نه انکار وکړو دې وجې نه د حکومت برخاست کولی شي. راځئ چې زه د تاریخ او څېړنې پاڼې راواړو چې دا یو تور و او که حقیقت و. د بیرغ اوچتولو غونډه په 15 اګست کال 1940 کېږي. 15 اګست کال 1940. دې نه لږ مخکې ځو. په 9 اګست قیوم خان قائد اعظم ته خط لیکي چې دلته د ډاکټر خان صاحب حکومت د ختم کړی شي. دا خط را پیدا کړی دی. ما انشاءالله چې کله موږ په دې باندې دا چاپ کوو که نه نو دا خط به زه په هغې کې ورچو. هغه وایسرای ته خط لیکي په 9 اګست او هغه په هغې کې لیکي چې گورنر لاکورټ وایسرای ته دا خط لیکي او د ډاکټر صاحب د حکومت ختمولو مخالفت کوي. په جواب کې گورنر ورته دا وایي چې تاسو د دې خط لږه حصه بیانوم. دا چونکې ډېر لوی خط دی. دا خط دلته په ارکایو کې مومون دی ته سپیشل برانچ فایل 11 اګست 19 سیریل نمبر 634 باندې پروت دی. دلته پېښور په ارکایو حال کې پروت دی. دا مالته مومون ته د دې خط لږه شان دی. زه تاسو ته دا وایم دا وایي چې د مسلم لیگ خواهش دی چې د ډاکټر خان صاحب وزارت دی د 15 اګست نه مخکې برخاست کړی شي. ما سره نورو اهلکارو د مشورې نه پس دا فیصله وکړه چې د پاکستان حکومت ته د دې لپاره ضروري ګڼي چې دا به څرنګه کوو. زما فیصله د دې خلاف ده. دا به د پاکستان دپاره دلخراج وي. دا لاکوټ لیکي لاکوټ گورنر ریټایرډ. بیا کتابونه چې مونږ لټول ریټایرډ جسټس میا برهان الدین په خپل کتاب کې لیکي چې زه او قیوم خان 2 ځله گورنر سره ملو شو چې ډاکټر خان صاحب وزارت ته ختم کړی شي. هلته الزام څه دی
او دلته مخکې څه کېږي. دا کتاب دوی چې کوم لیکلی دی دا په هغې کې شته. د دې جواب کې ماونټ بیټن وایي چې مسلم لیگ له زه د مشاورتي حیثیت یا ایڈوایزري سټیټس ورکولو ته تیار یم، حکومت ورکولو ته تیار نه یم. خو د ډاکټر خان صاحب وزارت ختمول نه صرف غیر جمهوري دي، دا هغه وایي په خپل خط کې، بلکې غیر آئیني هم دي. دا خبره چې دا خط د جانسن پښتونستان باندې یو کتاب لیکلی دی، د هغې په صفحه نمبر 228 باندې پروت دی. بیا په 10 اګست کال 1947 ماونټ بیټن لیاقت علي خان ته خط لیکي چې ما ته سیکرټري آف سټیټ حکم کړی دی چې د ډاکټر خان صاحب وزارت ته ختم نه کړی شي، ځکه چې دا غیر جمهوري اقدام دی او غیر آئیني هم. دا خط هم په نیشنل ارکایوز اسلام آباد کې پروت دی، د هغې نه ما را نقل کړی دی، په سیریل نمبر 10 باندې پروت دی، که څوک یې ګوري نو کتی شي. لیاقت علي خان قائد اعظم ته په 11 اګست کال 1947 کې خط لیکي، او زه دا خط تاسو ته لږ وایم. زما خو قائد اعظمه زه تاسو ته دې خط سره د وایسرای خط ترلیږم کوم چې هغه ما ته رالیږلی دی، کوم چې هغه ته د گورنر نه راغلی دی. دا معامله ته به نن یا سبا جارج کنینګم سره ملاویږي، تا هغه سره دا معامله په تفصیل سره وچېړه. زه محسوسوم چې وایسرای موږ لاندې کول غواړي او دوی د کانګرس لاسو کې لوبېږي. دا لیاقت علي خان قائد اعظم ته دا خط لیکي. کله لیکي؟ 11 اګست باندې کال 1947 باندې. دا ختم په نیشنل ارکایوز کې پروت دی. ګورنمنټ اف پاکستان اوس ورته هغې ډاکومنټس اگر چې اکسس ورته ډېر ګران دی، خو بیا هم چې دا ما کله پي ایچ ډي کوله نو دا ما هغه وخت راغوستی. د دې خطونو نه دا پته ولګېده چې مسلم لیگ د خان صاحب د وزارت ختمولو تابعه د مخکې نه کړې وه، او د بیرغ نه پورته کېدو تور صرف تور دا صرف بانه وه. د کومې له سببه چې ډاکټر خان صاحب وزارت ختم کړی شو. او عجیبه خبره دا ده چې دا هر څه دا خطونه دا هر څه د پاکستان د جوړېدو نه ډېر مخکې کېږي، او سرمني په 15 اګست کېږي. گورنر کنینګم غوښتل چې د فرنټیر کانګرس او مسلم لیگ دا ډیډلاک ختم کړي، کوم چې په هغه ورځو کې روانو د ډاکټر خان صاحب او د مسلم لیگ ګارډز، د پیرنګیانو او د مسلم لیگ. او دوی باچا خان د قائد اعظم سره په ملاقات کولو رضا کړ، ول قائد اعظم د ملاوېدو نه انکار وکړ. تاریخي خبره ده. وقار علي شاه صاحب په خپل کتاب کې د هغه د پي ایچ ډي په مقاله کې په صفحه نمبر 228 باندې دا خبره موجوده ده چې هغوی د کوم ځای نه را نقل کړې ده، ما د هغې نه نقل کړې ده چې باچا خان رضا شو، خو ولې قائد اعظم انکار وکړ. د انکار وجه د باچا خان 3 مطالبې وي، او د هغه 3 مطالبو نه هم انکار وشو. هغه مطالبې دا وي: اوله، باچا خان چې کومې مطالبې پیش کړې وي هغې کې وه چې مکمل صوبایي خودمختاري به موږ له راکوئ، کومه چې تر اوسه پورې تاسو ګورئ د هغې. بله خبره، د صوبې اختیار د پښتنو علاقو ته خورول، کومې چې د صوبې حصه نه ده. دا باچا خان کله ویلو؟ په کال 1940 کې باچا خان دا مطالبه جنا صاحب ته ورلیږي او هغه ته انکار کوي چې دویم مطالبه زما دا ده چې د دې صوبې اختیار دی د پښتنو علاقو ته خورول، کومې چې د دې صوبې حصه نه ده. او دریمه مطالبه هغوی بیا په کتابونو کې لیکلي او په جنا پیپرز کې دا لیکلي شوي دي چې اصل کې دا 2 خبرې هغوی منلې، دا 3 مې نه منلې. هغه دا وه چې څرنګه چې ریاست د کامن ویلت نه راوتېدو اختیار لري، دا اختیار د صوبې له هم ورکړي شي که چېرې دې د ریاست نه ځان وباسي. هغوی په جناب پیپرز کې یا په ټولو کې چې کوم لیکلي دي نه هغوی دا وایي چې دا په جناب دا د ما د جناب پیپرز نه دا خبرې راغوښتي، دا 3 واړه مطالبې هلته موجودې دي. د قائد اعظم او لیاقت علي خان غوږونه دا تسلسلو دغه نه مخکې د 15 اګست نه مخکې هغه قیوم خان ډک کړ او ورته یې وویل چې ډاکټر خان صاحب په 15 اګست د پښتونستان اعلان کړي. او بله دا چې خدای خدمتګار به د سیول نافرمانۍ تحریک چلوي، چې خدای خدمت دا خبره چې دا سپیشل برانچ فایل کې دلته پرته ده، دا هغه ځای نه ما نقل کړې ده. باچا خان د دې په جواب کې د اشنغر یو دوره وکړه، په دې کې اشنغر او مردان علاقې شامل وي. او خدای خدمتګارو ته یې وویل چې دې افغانانو باندې یقین ونه ساتئ،
او د 15 اگست مانځلو کې تاسو د مسلم لیگ ګارد سره هیڅ قسمه مداخلت ونه کې بلکې یو پوسټر هم په مردان کې چاپ شو. زه ډېر هغه پوسټر پسې وګرځېدم چې د هغې مندرجات معلوم کړم خو هغه ماته میلو نه شو. هغه پوسټر ډېرو خدای خدمتګارو خپل کتاب کې لیکلي دي چې هغه پوسټر چاپ شو هغه په کوڅو کې موږ ولګوو په هغې کې د باچا خان دا حکم چې دا لیکلی شو چې تاسو به هېڅ قسمه مداخلت نه کوئ بلکې دا دی پکې لیکلو چې دا زمونږ او د مسلم لیگ د مسلمانانو د هندوانو مشترکه دغه و جدوجهد و چې موږ به دا ملک ازاده و. نو چې ملک ازاد شو نو چې څونه د دوی ملک دی دونه زمونږ هم دی. نو دا په هغه پوسټر کې لیکلی شو نقل شوی دی یو ځای بل ځای خو پوسټر ماته میلو نه شو. گورنر کننګم وایسرای ته په 14 اگست بیا خط لیکي او ورته وایي چې ډاکټر خان وعده کړې ده چې هغه او د هغه نور وزیران به د بیرغ پورته کولو غونډه کې شرکت کوي. یعنې دا والا ګورې په 14 اگست والا بیا بار ورکوي. هغوی به د کانګرس جنډه راکوزوي د خپل دفتر نه چې تر څو هغه چیف منسټر دی د پاکستان د آئین خلاف به هیڅ کار نه کیږي. دا خط کې هغه لیکي که مرکزي اسمبلی داسې قانون جوړوي چې دی ورسره مرسته کولو جوګه نه وي نو دی به خپله استعفا ورکوي. که چېرې جناح صاحب د هغه وزارت ختموي نو هغه به دا فیصله منظوره کړي او که چېرې هغه زما په ځای یعنې د ډاکټر خان صاحب په ځای د مسلم لیگ وزارت د جوړېدو اعلان کیږي نو دا به زموږ لپاره ډېر تکلیف دی. دا خط جی دا کننګم وایسرای ته لیکي په 14 اگست دا هغه ته لیکي چې هغه ما سره دا وعدې کړي دي چې بیا زه دا خط وایم. ډاکټر خان وعده کړې ده چې هغه د هغه نور وزیران به د بیرغ پورته کولو غونډه کې شرکت کوي یعنې هغه معنا ختمه شوه کومه چې لیبل شوې وه د خلاف. هغوی به د کانګرس جنډه راکوزوي چې تر څو هغه چیف منسټر دی د پاکستان د آئین خلاف به هیڅ کار نه کوي او که مرکزي اسمبلی دا قانون جوړوي چې دی ورسره مرسته کولو جوګه نه وي نو زه به خپله استعفا ورکوي او که چېرې جناح صاحب د هغه وزارت ختموي نو هغه به دا فیصله منظوروي. خو که چېرې هغې په ځای دی د مسلم لیگ وزارت د جوړېدو اعلان کوي نو دا به موږ لپاره تکلیف دی. دا خط دی. کننګم لیکي چې ډاکټر خان صاحب ته دې د راتلونکي انتخاباتو پورې د کار کولو اجازت ورکړی شي. دې خط کې لیکي دا خط جی دا په نیشنل آرکایوز اسلام آباد کې پروت دی. دا هغه ځای نه ما نقل کړی دی فایل نمبر 10 کې دا پروت دی. 15 اگست راغی جی دا خبرې وشوې یو مونه منلی شو نه د وایسرای مني نه د گورنر مني هیچا خبرونه منلی شو. 15 اگست راغی او په غونډه کې ډاکټر خان صاحب او د هغه ملګري مسلم لیگ ګارډز د شرکت نه منع کړی. افسوس خبره خدا ده چې د ریاست چې کوم ایجنسی دي د هغې په لاسو کې دا سرمني نه وه د یو ګوند د پرایویټ اهلکارو په لاسو کې هغه سرمني فلیګ سرمني وه یعنې مسلم لیگ ګارډز به ورته وي او هغې دې منې کوي چې تاسو به نه راځئ په زور. او دا کسان چې دي دا بنګلې ته خان صاحب له ورځي او بیا گورنر خان صاحب ته ریکویسټ کوي چې د بدمزګۍ د بچ کېدو دپاره زه تاته دا وایم چې ته دلته مه ځه دې سرمني له مه ځه. دوی چې کله د خان صاحب د کور مخې ته راجمع کېږي نو دا مطالبه کوي چې دې د استعفا ورکړي. خان صاحب له روزي او ورته وایي چې زه به استعفا نه ورکوم. اخر په 22 اگست د خان صاحب وزارت برخاست کړی شو. 22 اگست غیر جمهوری غیر آئینی غیر قانونی او غیر اخلاقی. دې نه پس مرکز د پاکستان مرکز ته حکومت ته 3 لارې وي چې خپلې کړې وي کوم چې ولی خان بابا په خپل کتاب کې د دې ذکر کړی دی باچا خان او خدای خدمتګاري اسدوم کې. نمبر 1 چې گورنر راج لګولې وي نو منتخب حکومت ختمېږي د هغې دا طریقه چې گورنر راج دې ولګوي. دویم نوې انتخاباتو اعلان دې وکړي شي او دریم داسې وزارت یې جوړ کړی وي چې د اسمبلی اعتماد ورته حاصل وي یعنې ان هاوس تبدیلي یې راوستی وي. دا 3 آپشنز وو دې نه علاوه بل آپشن نو. خو دې 3 واړو په ځای دلته قیوم خان راوستل شو چاته چې د اسمبلی اعتماد حاصل نو نه د خپل ګوند مسلم لیگ اعتماد ورته حاصل و ځکه چې ارباب عبدالغفور خان او غلام احمد خان
دی دغه وخت کې د کانګرس نه وړېدلو او د مسلم لیگ ایم ایل ایز دوی قائد اعظم ته خط لیکي دواړه او ورته پکې وایي چې قیوم خان د هیڅ کله هم د دې صوبې اختیارمند نشي. دا خط جما سره شته. دا دواړه مسلم لیګانو ایم ایل ایز دستخط ته پی او هغه قائد اعظم ته لیږي چې کچره د دې صوبې اختیار دا تاسو قیوم خان لور کو نو د دې صوبې بربادي وشي. دا خط جما سره شته. د دې هر څه باوجود د قیوم خان په 30 اگست اعلان شو سوګند پورته کړو. 30 اگست کال 1940 د بابړې د خونی واقعې بنیاد دغه غرض وا چې هغه مایند سیټ چې وته موږ ستوایو هغه راغی او هغه دا اراده مخکې نه کړو چې زبدا دا کوم. د کانګرس دوه ممبرانو عباس خان او میا جعفر شاه دوی وزیران مقرر کړل او د مقرر کول نه پس هم اسمبلی کې د کانګرس اکثریت وو د مسلم لیگ نو. دا دوی واړو دوی ته وزارتونه افر کړل. دینه پس یې بیا څه چلو کو او خودی خدمتګار ممبران گرفتار کړل. اوې گرفتار کړل. د او د گرفتارۍ نه پس یې اکثریت نه جوړېده. د سوچ او د فکر خبره خدا ده کنه. پشپاړسم بیا هم قائد اعظم ته 14 دسمبر کال 1940 خط ولیکلو. دی خط لیکوس دی چې چونکې د اسمبلی اکثریت د سره شته نو د اسمبلی اجلاس چې راغواړي هغې کې خو به ته دا اعتماد ووټ اخلي نو د دې وجې نه دی اوس د اسمبلی اجلاس نه راغواړي نو د دې اجلاس راغوښتېدو کې خو د ده بې شرمي کېږي نو دی په 14 دسمبر کال 1940 خط لیکي قائد اعظم ته. دا خط په نیشنل آرکایوز کې پروت دی. دا ما نقل کړی دی خو یو جمله ته صرف نقل کوم او هغه دا ده چې اسمبلی دې ماته کړی شي. قیوم خان قائد اعظم ته وایي چې چونکې زه اکثریت نشم ثابتولی دې وجې نه دې اسمبلی ماته کړی شي. سوچ وکړئ فکر وکړئ. د یو نوي ملک کې د امریت د هارس ټریډینګ د زور د جبر د زیاتی ابتدا شو. نوی ملک په داسې طریقه جوړ شو چې په هغې کې دې ممبرانو سره څه ونه شو. او دا تاسو ته یو بل لیست کوم ووایي دا چې کوم ممبران دې سره وو نو هغې هر یو کس سره د میونسپل کمیټې د چیرمینۍ اضافي اختیار چې دا ده وله ورکړو په رشوت کې نو د دې وجې نه هغه د سره ملګري وګڼي ادروایز هم ورسره نه ملګري کېدل. خدای خدمتګار ممبران د صوبایي اسمبلی ممبران وهلي کېږي په کورونو کې ټکېږي دباوېږي مقدمې پرې جوړېږي او بیا ګرفتارېږي. یعنی تاسو دې نه اندازه والی چې دا د صوابۍ ممبر چې و نه عبدالعزیز خان کاکا نه دا چې کومې ډسکوالیفای کو دا هغه خلاف مقدمه جوړه کړه او په مقدمه کې ولیکل چې د جواري کوله موږ په جواری کې ونیول او گرفتار یې کړلو. او هغه وخت چې دی نو هغه په یو جرګه کې ناست و چې په کوم وخت کې په د باندې دا مقدمه جوړه کړه نو هغه ډسکوالیفای هم کو گرفتار هم کو. دینه پس حالات بیا بدل شو لږ ډېر. د باچا خان او قائد اعظم قانون ساز اسمبلی په موقع ملاقات کېږي. قائد اعظم باچا خان ته وایي چې ستا د صوبې مسلم لیګیان صوبه نشي چلولی. دا ملاقات چې د باچا خان او د قائد اعظم ولی خان بابا وایي چې زه او هغه دوه په دوه موټر کې لاړو دی مال ته کوس کو هلته خو ملاقات شو دی کې دا فیصله شو خو دلته چې کېده نو موږ دا کوس کو بیا چې بابا راووتېد نو ډېر زیات خفه او هلته چې کوم ملاقات کېږي نو په هغې کې دی قائد اعظم نور هېڅ ډسکشن نه کوي. دا خط هم ما سره شته دا مذاکرات چې شوي دي دا بابا یو ځای کې په تقریر کې ویلي دي او هغه رانقل شوي دي او په هغې کې لومبۍ خبره ورته دا کوي چې دلته ما د مسلم لیګو یو کس وزیر کړی دی او هغه زه په شرمونو شرمولم او د هغه نوم دی سردار عبدالرب نشتر. د دې د وجې نه تاسو راشئ او تاسو زه دا صوبه در کوم. بابا ورسره اتفاق وکړو او ده ورته دا ووایي چې تاسو چې کله راشئ پېښور ته نو زه به خپلو ملګرو سره سلا وکړم تاسو به ټول بوزم
مونږ صدریاب کې به تاسو له دعوت درکو زمونږ مرکز عالیه دی او د هغه ځای کې به چې زه خپلو ملګرو سره سلو کوم نو هغوی چې څه فیصله مو کړه نو هغه به زه تاسو ته ووایم. قاضي اعظم دعوت قبول کو او دلته څه چلو شو. دلته قیوم خان وی که چېرې داسې کارونه وشو نو زمونږ خو خیر نشته، دا به څه کېږي. دوی ټولو مشورې وکړې مسلم لیګیانو او قاضي اعظم له غوږونه ډک کړل. کوم خطونه چې لیکلي ما سره شته دا به انشاءالله ما تاسو ته دا به چاپ کوم چې قاضي اعظم پېښور ته راغلو نو باچا خان یې گورنر هاوس ته وغوښتو بجای د دې چې هغه مخکې منلې شوی ټاکل شوی چې کوم دعوت ورته تللی ملاقات شروع شو. دا د دې ملاقات قصه باچا خان عبدالولي خان خودی خدمتګارې باچا خان خودی خدمتګارې پاټو کې لیکلی. قاضي اعظم باچا خان ته ووی چې تا بیان ورکړی دی چې پاکستان د شګو ډېرې دي شروع د دې نو شو. باچا خان ترې انکار وکړ چې ما دا نه دي ویلي. نو جناح صاحب ورته وی چې ته د دې تردید وکړه. نو باچا خان ورته وی چې ستا حکومت دی یو اخبار زما بیان نه چاپ کوي تردید زه کوم ځای وکړم خو تردید ستا په مخ کې کوم که نه که ته زما را تردید نه منې او که ستا اخبار زما بیان چاپ کوي نو زه هغې ته هم تیار یم تردید کولو ته ستا په مخ کې م یې تردید کوم. ولې د جناح صاحب غوږونه نه مخکې نه ډک شو او بیا یې ووی چې صدریاب ته ما ځکه بوځي چې وژنه مې. دویم سوال لو باچا خان ورته وی چې نیکبخته ستا په وژلو به ما ته څه میلو شي. ما خو خپل ملګري دې له تیار کړو چې د پېښور نه واخله صدریاب پورې به ستا استقبال وکړي. بهرحال جناح صاحب د راتلو نه انکار وکړو او قیوم خان خپل سازش کې کامیاب شو. دا قصه دا ملاقات دا ډاکټر جانزیب نیاز صاحب مرحوم خدای بخلي هغه په خپل کتاب زما د جنوب قصص لیدلې او څه اورېدلې په صفحه نمبر 130 باندې نقل کړی هم ده. او جی دا ولی خان خپل کتاب کې لیکلي دي باچا خان خودی خدمتګارې دویمه حصہ کې په صفحه نمبر 123 باندې چې ما په موټر کې باچا خان کینولو او موږ ډېر په خوشحاله رالو او په خوشحاله موږ دغه ځای ته ورلو خو زه په موټر کې پاتې شوم. باچا خان دننه لاړو ډېر اوږد ملاقات شو او چې باچا خان واپس راوتېده نو د هغه د چهرې د تاثراتو نه ما دا بیان اندازو لګوله چې سروان وشو. نو چې موټر کې کېناستېدو واپس تلو نو ما تپوس وکړو چې بابا ولې وی چې قاضي اعظم د هر څه نه منکري شو د هر څه نه انکار وکړو خو وی بله خبره یې ونه کړه. بیا چې کله باچا خان صدریاب ته لاړه او په صدریاب کې خپل ملګري راغونډ کړل نو بیا یې ورته د قاضي اعظم غونډه قصې هلته وکړه او هلته یې ورته ووي چې اوس تاسو ما ته ووایئ چې څوک وو. هغه خو ما ته سټریټ اوی دغلته ووي چې په یو شرط زه تاسو سره اتفاق کوم او هغه دا دی چې تاسو ټول خودي خدمتګار مسلم لیگ کې شامل شئ. په صدریاب کې ناست ټول خودي خدمتګار دواړه لاسونه اوچت کړل او هغوی ویل چې موږ دې نه انکار کوو موږ مسلم لیگ کې نه شاملېږو زموږ جدا حیثیت دی موږ به خپل جدا حیثیت برقرار ساتو البته د ملک په ترقۍ کې موږ دوی سره ملګري یو زموږ چې څونه حصه را به کوو. نو دا په دغه کتاب کې ډیټیل کې شته. بیا د آئین سازي اسمبلی اجلاس مئی 48 کې وشو. باچا خان واپس راځي د پېښور مردان دورې کوي حکومت ته دا دورې بدلېږي او باچا خان د کوار دورې په موقع په 15 جون کال 48 گرفتاری د بادرخیلو کلي کې دی چې گرفتار شو نو د سرخان عبدالولي خان او زر دا تعداد 109 مهم خودي خدمتګاران عہدیداران سالاران کپتانان دا ټولې گرفتار کړل. گرفتاری شوه خو دې گرفتارۍ نه پس روجه را روانه وه نو د دې د وجې نه خودي خدمتګارو د روجې د مقدسوالي د لاسه احتجاج ونه کړو. خو لکه دې گرفتارۍ ته وګورئ چې دا د اسلام په نوم جوړ کړی شوي ملک کې د باچا خان اولنۍ گرفتاري وه. 3 کاله قید په دې باندې په دغه گرفتارۍ کې ختلو. باچا خان لکه د پیرنګي د 13 وختونو په شان د ضمانت نه انکار وکړو او د صوبایي سیفټي آرډیننس لاندې 3 کاله قید کړو. دا سیفټي آرډیننس قیوم خان د دغې نه لږې ورځې مخکې جاري کړو چې دوی به هېڅ قسمه خبرې جلسې بیان دا نه ورکوي. د خدای خدمتګارو صوبایي جرګې غونډو شوه او 4 قراردادونه پکې پاس شو. چونکې په باچا خان دا تور لګولی شوی دی چې هغه فقیر اے پی له رقم وړو
نو د دې رقم تفصیل دی بیان کړی شي دا صوبایي جرګه فیصله کوي د خدای خدمتګارو او د دې رسید دی شایع شي چونکه قیوم خان دا تور لګولو د گرفتاری کې چې گرفتاری دا وجه دي نو پاغي کې یو وجه دا بل په باچا خان دی یو آزاد عدالت کې مقدمو چلول شي او کدا ثابته شوه چې هغه د پاکستان خلاف هلو ځلو کې لګیا دی نو خدای خدمتګار به ټول لاغه نه بیل شي ځکه چې د پاکستان جوړولو حکم خو هغه ته باچا خان ورکړ دریم مسلم لیگ د قوم سره واده وکړي چې دلته به اسلامي قانون راوستي شي دی خو دې خبره تلک فکر وکړي چې دا خلک کوئی د اسلامي شریعت مطالبه په لاولني ځل خدای خدمتګارو صوبایي غونډې کړې وکال 48 کې نو دا جرګه مطالبه کوي چې دلته اسلامي قوانین نافذ شي ظاهره خبره چې اسلام نافذ کېده خدای په بیا خیر نه کنه څلورم یو آزاد ملک کې اوس نوې انتخابات شي چونکه هغه د پیرنګیانو په دور کې شو نو دا یو ډېره ښکلې خبره وه چې اوس ته انتخابات شي جرګې دا فیصله هم وکړه چې د روژې نه پس په 400 کې د فصیح الدین میا د حجرې نه تر غازي ګل بابا پورې یو جلوس ویستل کېږي چې دا به په پرم نه احتجاج وي دا د 12 اګست کال 48 ورځ ده خدای خدمتګار د زرګونو په تعداد کې د فصیح الدین میا حجرې ته راجمع شول اوس زه د سترګو لیدلې حال بیانوم چې دا ډاکومنټډ دی لومبی بیان د ډاکټر جانزیب نیاز صاحب د خولې د 12 اګست د شپې په زرګونو خدای خدمتګار د پیښور نوقار ثوابه اشنغر او د صوبې د ګډ ګډ نه چلیدل اگر چې حکومت اکثر لارې بندې کړې وي ټریفیک یې بند کړی وو خو د دې باوجود په زرګونو سرفروشان 400 ته رسیدل سهار وختي چې خلک ولیدل نو د غازي ګل بابا په جمعات کې 25 ماشين ګنونه لګېدلي وو او د فرنټیر فورس ځوانان په ډېر لوی شمېر کې د جومات د احاطې د پاس او چاپېره ولاړ او په ټوپکو ماشینونو یې ګوتې ایښې وې د 400 ناکهبندي شوې وه نه دننه څوک بهر راتلی شو نه د بهر نه څوک دننه راتلی شو جلوس بابړه کې د فصیح باچا په ځای کې تیار شو او فیصله یې وکړه چې موږ به د جلسې دپاره مقرر شوي ځای ته خامخا ځو دغه وخت سالار امین جان خان چې د ټولې صوبې سالار و د جلوس په سر کې روان و جلوس د خلکو د ډېروالي له کبله په 4-5 لارو د غازي ګل بابا جومات ته روان شو خو چې جلوسونه د کلي نه راووتل او د جلسې ځای ته ورنږدې شو نو د فایر حکم شو او ظالمانو داسې فایر وکړو لکه د مړزو یا د سرو جامو ځوانان وغورځول جنډا چې د چا په لاس کې وه هغه ته به یې سپین ملنګ وي هغه خو په اول ډز شهید شو خو جنډه یې پرېوتو ته پرې نه ښوده بې شمېره ځوانان پرې شهیدان شو عجیبه نظاره وه یو خواته توپې مشینونه د پاکستان واړه فوجونه بل خواته قام خالي لاسونه او مرګیه مرازه درځمه دا نظم تاسو سپورېده زنانو قرآن مجیدونه په سر کړي وو جلوس سره سمې روانې وې ډېرې شهیدانې شوې ډېرې زخمي شوې زمونږ د سبق ملګری چې حمید الله نومې و او د زرین آباد د نصر الله خان زوی و هغه هم پکې شهید شو او د کوژدن کړې جینۍ ترې پاتې شوه زما مور او زما ننګیالی خور تاجو د میدان په منځ کې ولاړې وې مړي یې راغونډول لوپټې به یې شلولې او زخمیانو له به یې زخمونه پرې تړل ډېر مړي حکومت د 400 په سیند کې لاهو کړل او د ورسولې ورم نه کړل ماښام تیاره قصه ختمه شوه او د فرنټیر فورس او پولیس پیان د خلکو په کورونو ننوتل ډېرې ستردایۍ بې ستره کړې د کور کالي کنډولي کټونه یې مات کړل نارینه یې بربند کړل خټې یې پرې وتپلې او بیا یې کور ته په زور ور دننه کړل د شمر او د یزید ظلم د خلکو نه هیر شو او څه ورپسې پس چې د ګولو خرڅ 10,000 روپۍ جرمانه یې د خلکو نه وصول کړه د مړي د کور نه 50 روپۍ او د زخمي نه 100 روپۍ ځکه چې قیوم خان وی چې دې زخمي باندې ابس ګولې خرابې شوې 100 روپۍ د زخمي نه جرمانه وصول شوه یو بل سترګو لیدلې حال بیانو دا واقعه داسې وه چې خدای خدمتګار د امین جان خان سالار په سرکردګۍ کې د باچا خان د قید او نورو خدای خدمتګارو د گرفتارو د هغوی سره د سختو په سلسله کې د بابړې د فصیح باچا د حجرې نه تر مقبرې لوی جامع مسجد پورې د یو پرامن خاموش جلوس اعلان کړو حکومت د 144 لګولې وه دې ځای کې جي یو وضاحت کومه په دغه وخت کې چې کوم ډیپټي کمشنر و ولی خان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې هغه ډیپټي کمشنر نه ما بیا وروسته تپوس وکړو هغه وایي چې کمشنر زوم د 144 په ما لګوله ما خو نه لګولې دغه ته خبر هم دی د تورو اوسېدونکي وی هغه وایي چې زه نه یم خبر د دې نه ما نه ده لګولې نه ما نه دسخط اخیستلې زه خو نه یم خبر د 144 چا او دلته څه چل کېږي دلته
افسوس مون قطار کې را روان شو د بعضې مشرانو په سر قرآن شریفونه هم وو چې په هغې کې د تورنګو حاجي سرفراز خان هم وو دې جلوس کې زنانه هم وې چې د جلوس اوله جتا یعنې ټولې د مقبرې دې ځای ته راورسېدل چې اوس پکې مسجد شهیدان دی نو د چارسرۍ اسسټنټ کمیشنر چې په دغه ورځو کې مشهور وو رشوتي نالیقه خوشامدګر د ډېر اسماعیل خان اوسېدونکي پولیس له فایر حکم ورکړو دلته د مقامي پولیس نه علاوه د ښار سپیشل فورس سره مشینګنونه هم راغوښتي شوي وو بیا څه لکه د نینو یو پړقا وه ولې افرین شه په دې ښځو نرو چې بې شمېره خلک په ګولو لګېدل او دوی به په مخ کې تلل یو قیامت و چې زه ور ورسېدم نو د زیرین آباد د نصرالله خان یو ښکلې د 13 کالو زلمیز وی ولګېد زما نه څو قدمه مخکې را پرېوتېده ما د هغه سر په جولۍ کې کېښودو د وینو شوړ پوړ و د اخري سلګو و زه بیا په ځان نیم پېښ شوی په پلان 400 بابړه کې یو ویر و ماتم و ولې آفرین شه د بعضې زنانو په حوصلې چې د چا خاوندانو زامن شهیدان شوي هغوی به په جړا کې ستاینې کولې چې خلک مبارکي راکړی چې زما زامن د خپل قام مذهب په خدمت کې د خدای پاک د دیدار مستحق وګرځېدلی شو زمونږ د ټولو سترګې خدای پاک ولس ته اوچتې کړې د دې واقعې نه پس هم ډېر خلک ګرفتار کړي شو د کورونو بېعزتۍ وشوې قیوم خان د 23 اپریل کال 1913 د قصه خانې د واقعې نه زیات د هغې په شان خونریزه واقعه وکړه او په دواړو کې دا مماثلت دی چې خپل روب په بېکسه رعایا قایم کړي فرق دومره دی چې هغلته ګوره فوج ګولۍ چلولې او دلته د اسلام په نوم جوړ شوی ریاست په خپل رعایا ګولۍ ورولې په قصه خانې کې سلب تشدد شوی ولې په بابړ کې هېڅ قسم تشدد یا فساد نه شوی زنده باد مخکې عمده لیکوال یو ډېر دردناک تفصیل بیانوي او وایي چې د قیوم خان کاردارانو د علمو او نورو سپینګیرو نه ګیرې په موټو وویستلې ډېر ځوانان یې د خپل خور مور په مخ کې بربند کړل او ویې شرمول نور زه ډېر تفصیل کې ځم نه ځم او بیا جذباتو کې ځم راځم دا هغه رښتیا دي چې کتابونو کې شته په ریکارډ دي ډېر اهم واقعیت اوس هم د څېړنې دي یا ناچاپه دي انشاءالله پر روانو ورځو کې ما چې څنګه تاسو ته ووې په دې باندې به عبدالولي خان پوهنتون یو تحقیقي کتاب د شایع کولو اراده لري د بابړې واقعه یو تاریخي حقیقت دی دا د جمهوریت د تحفظ او د بقا دپاره اولنی اجتماعي قدم او دا قدم بل چا نه صرف پښتنو پورته کړو دې پښتنو په دې میدان کې د یو تحقیق مطابق دا زما خپل تحقیق دی کوم چې ما راغونډ کړی دی 611 کسان دې کې شهیدان شو 611 ما تاسو ته ووایي چې هغه ما په دې کې شامل کړي دي کوم چې ډاکومنټډ دي د چا چې ثبوت نشته نه ډېر وي د سیاسي معاشي جمهوري ازادي او خپلواکۍ نه ځان قربان کړ دې پیښه کې څه کم 1200 کسان زخمیان شول او یزیدیت ته وګورئ چې 202 مړي یې د 400 په سین کې لو کړل 202 مړي د 400 په سین کې لو کړی شو او بیا د صوبې د مشر دې بیان ته وګورئ کوم چې دې په ستمبر 48 کې د اسمبلی په وړاندې ورکوي اسمبلی په فلور د اسمبلی په فلور قیوم خان بیان ورکوي جی دې بیان ته وګورئ دا کله کوي جی دا په اسمبلی پروسیډینګس صوبایي اسمبلی پروسیډینګس لایبرری کې دا پروت دی ما ته پروسیډینګ ایستلی ځان له دا په هغې کې پروت دی را تقریر دی وایي ما په بابړه کې دفعه 144 لګولې وه کله چې خلک نه خورېدل نو د فایرنګ حکم مې وکړو دوی خو ډېر خوش قسمته وو چې پولیس سره ګولۍ ختمې شوې ګینې مونږ یو خدای خدمتګار هم ژوندی نه پرېښودو دا سټیټمنټ په صوبایي اسمبلی پروسیډینګ کې پروت دی او بیا چې اشاره کوي د کانګرس 4 ممبرانو سره داسې ناست دي او بیا اشاره کوي هغې ته او وایي چې که دوی مړه شوي نو هم مونږ پروا نه کوله دا اسمبلی فلور باندې دا خبره کوي آن ریکارډ افسوس داري چې مونږ په دې باندې لږ تحقیق نه دی کړی څېړنه نه ده کړې ډېر کار په کار دی زه خپل اگر چې ما 3 مې سم جوړه کړې وه د قیوم خان په هغه لږه ختمومه او د صاحب شاه صابر د بابړې په هکله یو څو شعرونه ویم ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصرې راوړې او د لیونتوب د جنګ په زغره کې مې غخت ایمان د سحر مزلمې د ځان سره نیزه راوړې او بیا به په هر سړي په زور خپله خبره مني زورور بیا د خپل غرض توره تیره راوړې السلام